مالې ده دې ته به دوایي راوړل غواړي. جنبازه خوښه دې نه ده چې په تربور باندې لږ څه تېری وکړو؟ شکیله دا خو د وشه زما د زړه خبر وکړه. نو بیا ګورئ چله راځئ چې پې ورځو. ها جنبازه وراره څه خبره ده څنګه راغلی؟ مرګرو تربور را خبر نه دی چې موږ د څه دپاره راغلي یو. ولې وراره اخر خبره څه ده؟ ستاسو د خبرې په مطلب پوه نه شو. تربوره تا ته به اوس خپله هم پته ولګي چې موږ څله راغلي یو. دا څه بدتمیزي ده؟ ما څه به در سره کړي دي؟ جنباز هیڅ کله تربور پرمختګ ته نه پرېږدي. خبره خو دې صحیح وکړه خو زم پښتون یم زم د چا نه کم نه یم. دوغم د جنباز خبره ونیسه شکیله هلکه درغه دا وګوره دا جنباز خو ما پوه کو خو دی نه پوهېږي دا ځل به په ټول کلي کې مخ تورومه. خبره خو دې بده ونه کړه زما هم دا اړیکې خرڅ کوي ځه چې پې ورځو. ځه جنبازه تو خو مې اورې پوه کړی وې خو پوه نه شوې. ودرېږه زما دې مرګه چې چپي درته ولګم. ودرېږئ د ظالم. ودرېږه چې چپي هم کړم. جنبازه تا ته خو ما ویلي وو خو دا ځل به دې په کلي کې مخ تورومه. صبر صبر دا زما د وینې شریک دی د وینې که دی هر څنګه دی خو زما د وینې شریک دی د وینې دا زه تا ته نشم پرېښودی. څه کوه چې بیا د ده او زما ترمنځ هر څه شو. بلکل واقعي چې د دې غوندې وراره او د دې غوندې تره ته دې خیر وي که څنګه یاره. بالکل جانبازه که لږ شرم لرې تره نه دې بخښنه وغواړه کني نن به مې په کلي کې مخ در باندې توروو. کاکا زه بخښنه غواړم که آینده کې به دغه غلط کار نه کوم. ولې نه بچې چې اوس د عقل سر ته راغی بس ته ما بخلی خدای دې وبخښه.